د دې نه بعد د مدرسې ناظم او وفادار ملګری او د دې جامعې خدمت کوونکې ډېر محترم فضیلة الشیخ میر احمد عابد حفظه الله ته دعوت ورکوم چې راشي او ستاسو مخې ته په خپله موضوع باندې مخاطب شي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. محترم و عزت مند مسلمانان ورونو، ما ته چې د ملګرو د طرف نه کومه موضوع متعینه شوې ده هغه په دې عنوان سره د معرفت د علماء حق. وخت مختصر دی، د دې موضوع تفصیلي اطراف نشو بیانولی، لیکن د دې مختصر وخت سره ستاسو حضور کې یو څو خبرې درته وړاندې کوم. محترمو، په دنیا کې علماء حق، علماء ربانین، رد د باطل کوونکي دا ډیر دي. بالمقابل علماء سوء دعوت کوونکي و بدعاتو ته د حق په مقابل کې خنډ فنامه د علماو زموږ او ستاسو معاشره کې هم ډیر دي. د دې وجې نه عوام الناس باندې دا لازم او ضروري دي چې باید دوی امتیاز او جداوالی وکړي، باید دوی معرفت او پیژندګلو وکړي د هغه علماو په منځ کې چې هغه علماء ربانیین دي، هغه علماء چې حق ته دعوت کوونکي دي، هغه علماء چې مسلمانان په صحیح دین باندې پوهوي، هغه علماء چې د قرآن او حدیث هغسې شرح کوي چې کوم د سلف صالحین وه، د هغوی معرفت وکړي، د هغوی په خبره پسې روان شي، هغه خپل رهنمایان مقرر کړي. دغه شانتې هغه علماء چې باطل فرسته دي، هغه چې د حق په مقابل کې خنډ دي، هغه چې دعوت کوونکي بدعاتو ته دي، هغه چې هغه دشمني د سنتو سره کوي، د هغوی معرفت وکړي او د هغوی نه لرې شي او د هغوی نه براعت وکړي. ورونو، د دې لنډ امتیاز په دې خبره باندې کیږي چې موږ د علماو منهج ته، موږ د علماو نهج ته، موږ د علماو مأخوذ یا مأخذ دا وپېژنو. کم چې علماء حق دي، ربانی علماء دي، هغه متبعین د کتاب او سنت دي، د هغو نهج قرآن او سنت دی، د هغو تمسک په قرآن او حدیث دی، د هغو دلیل په عمل او په قول باندې قرآن او حدیث دی. او بالمقابل هغه علماء چې هغه علماء سوء دي، د هغو منهج مخالف د قرآن او حدیث دی، د هغو قول مخالف د قرآن او حدیث دی، د هغو ماخذ خپل عقل او خپل رای او خپل تعصبي مذهبي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې نه د دې خبرې نشاندهي کړې وه چې په دې امت کې به علماء حق موجود وي. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. دغه علم به د هر وروسته خلک عادلان او حق فرسته اخلي، هغه به حق بیانوي، هغه به د باطل فرستو رد کوي، هغه به د باطلو رد کوي.
د دې وجې نه علماء سو چې دي اهل بدع چې دي امام احمد رحم الله فرمایي هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. باطل فرست علماء هغه دي چې همیشه قرآن او حدیث کې اختلاف وي، همیشه د قرآن او حدیث په مقابل کې ولاړ وي او په دې خبره باندې اتفاق وي چې د قرآن او حدیث ته څنګه خلاف وکړو، څنګه د قرآن او حدیث ته جواب وکړو. دا د علماء سو نښه ده، دا د هغو چې دی هغه کار دی. د علماء سو طریقه دا ده چې هغه تحریف کوي په قرآن کې، تحریف کوي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، هغه د بدعاتو ترجیح کوي، د بدعاتو تشریح کوي، د بدعاتو دعوت کوي. الله رب العزت د علماء سو زم بیان کړی قرآن کریم کې په مختلفو مواضیعو کې. هغوی ته ډېر سخت القاب بیان کړي دي، د هغوی ډېر سخته بدي بیان کړې ده، د هغوی تشبیهات یې د اخبث الحیوانات سره ورکړي دي. ځکه د علماء سو د هغوی نقصان، د هغوی ضرر، د هغوی فساد دا انسانانو ته ډېر زیات دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل. ډېر د دې فرعونانو او د دې ملایانو نه هغه داسې دي چې د هغوی کار مال حاصلول دي، چې د دې خلکو نه مال حاصل کی، د دې انسانانو نه مال حاصل کی، پیسې او جایداد حاصل کی، دنیا حاصل کی او د خلکو نه په باطله طریقه سره مال وخوري. موږ او تاسو یې په مشاهدې باندې وینو. هغه علما چې د حق دشمنان دي د هغوی کار دا دی چې خپلې خېټې ډکې کړي، د هغوی کار دا دی چې د عوامو نه مالونه ووایي، کله د تعویض په نامه، کله د خیرات په نامه، کله د دم په نامه، کله په بله طریقه او کله په بله طریقه باندې. او څوک چې د هغوی رد کوي نو په هغو باندې به غلط نومونه یږدي، هغوی ته به غلط چې دی هغه نسبتونه کوي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه علما چې دنیا کې هغو ته علما ویلی شي او باطل فرسته وي، هغه به الله رب العزت اول جهنم ته اچوي. عوام به ورته وایي چې تاسو خو مونږ ته امر بالمعروف کوئ، تاسو خو مونږ ته نهی عن المنکر کول، تاسو ولې جهنم ته لاړئ؟ نو هغه به ورته وایي چې مونږ خو به تاسو ته دعوت کوئ، خپله مو پرې عمل نه کوئ، تاسو مو د منکر نه منې کولی او خپله و چې دی هغه مونږ په منکر باندې راتله کول. د دې وجې نه د علماء حق صفت دا دی ورونو چې دوی کې باید اخلاص موجود وي، د الله رضا موجوده وي، دا علم یو عبادت وګڼي، دا خپله ذمهواري وګڼي او د الله دین ته خلک راوبلي. د علماء حق نښه دا ده چې په خپل قول باندې عمل وي. ځان ته عالم وایي، بل ته دعوت کوي، باید پر خپل وینا باندې عمل وي. د علماء حق نښه دا ده چې د هغوی په زړه کې همیشه د الله نه خوف او د الله نه یېره وي، خوف یې په زړه کې، د الله نه یېره په زړه کې وي. د علماء حق صفت دا دی چې هغو کې انصاف موجود وي، عدل موجود وي، هره مسله چې راځي د قرآن او حدیث سره برابره وي. عدل دا دی چې باید خلکو ته هغه بیان کړي، د خپل رای تابع نه کړي، د خپل مذهب تابع نه کړي، د خپلې خواهش تابع نه کړي. همیشه باید عدل او انصاف هغه وکړي. د علماء حق نښه دا ده چې هغوی کې باید اخلاق موجود وي، ښایسته اخلاق وي، په ښایسته اخلاقو باندې خلکو ته دعوت وکړي. د علماء حق صفت دا دی چې هغه باید د حکمت نه کار واخلي، دعوت چې کوي هغه په حکمت باندې وکړي، په داسې طریقه نه چې دوی دعوت کوي الفاظ او لهجه او کلام یې داسې وي چې عام مسلمانان د هغه نه نفرت کوي. باید د دې نه پرهیز وکړی شي. او د علماء حق صفت دا دی چې هغو کې باید رسوخ وي، مضبوطوالی وي، په صحیح او حق هغه د نبي صلی الله علیه وسلم وي. او د علماء حق چې دی د هغوی نښه دا ده چې د هغوی تمسک همیشه په هغه طریقه باندې وي چې کوم د انبیاو طریقه ده. او د علماء حق نښه دا ده چې هغه باید د عمراو نه، د بادشاهانو نه، د دربارونو نه لرې باید ځانونه وساتي، باید دوی حق بیان کړي. ځکه کم عالم چې هغه په دربارونو باندې ګرځي هغه حق نشي بیانولی. د دې وجې نه فضیل ابن عیاض رحم الله فرمایي وایي شر د علما هغه دی چې هغه په دربارونو د علما کې وي، او نیک د حکماو د عمراو هغه دی چې هغه په ځایونو د علما کې وي، چې علماو خواته راځي. نو عالم حق د ځان نه جوړول پکار دی، خاص کر هغه ملګري چې هغه فارغېږي، دوی اوس علما شوه،
دوی ته پکار ده ځان نه علماء ربانین جوړ کړي، ځان نه باید علماء حق جوړ کړي. دارنګه هغه طالبات دي چې هغه فارغېږي هغه دوره حدیث پوره کوي، هغه باید د ځانه عالمات حقه جوړه کړي، هغه باید یو نمونه د ځانه جوړه کړي. داسې نه لکه عام زنانه او عام ښځې، کور کې باید دوی نه تاثر وي، معاشره کې باید دوی نه تاثر وي، خلکو ته باید دین بیان کړي. داسې نه چې دوره حدیث پوره کوي او نور هر څه شاته وغورځي، د دوی او د عوام الناس زنانو په منځ کې فرق نه وي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.